الله دا نه خوښوي چې انسان په بده وینا خوله پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ خو که تاسې په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ نو د الله هم دا صفت دی چې هغه ستر بخښونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی کوم خلک چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره موږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغو ته به موږ ارومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی دا اهل کتاب که نن د تا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي هغه ته دوی ویلي وو چې موږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشي له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی و بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وې د هغې له پاسه هم موږ له دې ورتیر شو موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنې غلبه ورکړه او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړل دوی نه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ موږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ او په هغه باندې موږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمیر پیغمبران په ناحقه ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډیر لږ ایمان راوړي بیا یې په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو او په خپله یې وویل چې موږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او نه په دار زړولی دی بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلي دي له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی صرف د ګمان پیروي ده هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی او له اهل کتابونو به هیڅوک داسې نه وي چې د هغه له مرګ نه مخکې پر هغه ایمان رانوړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي ووایي لنډه دا چې د دې یهودي ګرځېدونکو د همدې ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډیر زیات منع کول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منع کړی شوي او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته په همغه شان وحی لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لېږلې وه موږ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله
مونږ داود ته زبور ورکړ. مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مولدین مخکې تا ته کړې ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبیدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. که خلک یې نه مني نو نه دي مني، خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره نازل کړي دي او پر دې پرختیا هم شاهدان دي. که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپل منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي دي. په همدې ډول کومو کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیري ته یې ملا وتړله، الله به هیڅکله هغوی ته بښنه ونه کړي او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسېدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. ای خلکو، دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب له لوري له حق سره درغلی دی. ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. او که وی نه منئ وپوهیږئ چې په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. ای اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مه کوئ او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مو منسوبوي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمان نور څه نو چې الله مریم ته ولېږه او د الله له لوري یو روح چې د مریم په رحم کې د معصوم بڼه غوره کړه. نو تاسو په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مو وایئ چې خدای درې دي. منشئ، دا هم دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دین لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د اسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی. مسیح هیڅکله دا خبره شرم نه ګڼي چې هغه د الله یو بنده اوسي او نه مقرب پرښتې دا خبره د ځان لپاره شرم ګڼي. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم ګڼي او لویی کوي، نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایثار کړي خپل مخې ته ودروي. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړی دی، نیک عمل غوره کړی دی، خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپل لورینې له مخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لویی یې کړې ده، هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي، له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. ای خلکو، ستاسو د رب له لوري تاسو ته روښانه دلیل راغلی دی او موږ ستاسو لوري ته داسې روښنایي درلېږلې ده چې تاسو ته په ښکاره څرګنده لارښوونکې ده. اوس چې کوم کسان د الله خبره ومني او د هغه د پناه په لټه کې شي، الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپل پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته د راتګ به ورته سمه لار وښیي. خلک له تا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي. ووایه الله تاسو ته فتوا درکوي. که څوک بې اولاده ومري او د هغه یوه خور وي، نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي. او که خور بې اولاده ومري، نو ورور به د هغې وارث وي. که د مړي وارثان دوه خویندې وي، نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي. او که ډېر ورونه خویندې وي، نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب 2 چنده برخه وي. الله تاسو ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسو لار ورکې نشئ او الله په هر شي پوه دی. المائده چې د قرآن عظیم الشان 5مه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 120 آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې تاسو له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ای مؤمنانو، د بندیزونو پوره مراعات وکړئ. ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول،
پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي، خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ، بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي. ای مؤمنان، د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ. مه له حرامو میاشتو نه کومه یوه حلالوئ، مه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ، مه هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي. مه هغه خلک ځوروئ چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي. هو، کله چې د احرام حالت ایسته شي نو تاسې ښکار کولی شئ او ګورئ یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده، نو پر هغې باندې ستاسې غصه دې تاسې دومره توجن نه کړي، یعنی دې ته مو نه هڅوي چې تاسې هم د هغو په خلاف په ناروا تېرویو لاس پورې کړئ. نه، کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیڅ چا ملاتړ مه کوئ. له الله نه وویریږئ، د هغه عذاب ډیر سخت دی. پر تاسې حرام کړی شوه مرداره، یعنی د خپل مړه شوي څاروي غوښه، وینه، د خوک غوښه، هغه څاروی چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي، هغه چې په ستوني خفه کېدو، زخمی کېدو یا له لوړې نه په راغورځېدو مړ شوی وي، یا هغه چې کوم ځناور څیرې کړی وي، پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي، او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي. همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ. دا ټول کارونه فسق دي. نن کافران ستاسې د دین لخوا پوره ناامیده شوي دي، نو تاسې له هغو څخه مه ویریږئ، بلکې له ما نه وویریږئ. نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی، او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی. له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ. البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي، له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي، نو بېشکه چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. خلک پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړی شوي دي. ووایه تاسې ته ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي، او کوم ښکاري ځناور چې تاسې آموخته کړی وي، هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي. هغه ځناور چې کوم شی ستاسې لپاره ونیسي، د هغه خوراک هم تاسې ته روا دی. البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ. د الله په حساب اخیستنه کې څه ځنډ نه راځي. نن ستاسې لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي. د اهل کتابو خواړه ستاسې لپاره حلال دي او ستاسې خواړه د هغو لپاره حلال دي، او پاک لمنې ښځې هم ستاسې لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي، یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی، په دې شرط چې تاسې د هغو مهر ورکړئ، په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ، نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یارانې وکړئ. او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ، نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه، یعنې ضایع شي، او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي. ای مؤمنان، کله چې تاسې د لمانځه لپاره پاڅېدئ، نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ، په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ. که د جنابت په حال کې یاست، نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست، یا له تاسې نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي، یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه نه مومئ، نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ، پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسې ستره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي. ښایي چې تاسې شکر ایستونکي شئ. الله چې تاسې ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتئ، او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې له هغه سره تاسې کړی دی، یعنې ستاسې دا وینا چې موږ واورېدل او اطاعت مو ومانه. له الله نه وویریږئ، الله ان د زړونو په رازونو پوهیږي. ای مؤمنانو، د الله لپاره په رښتینولۍ ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ.
د کومې ډلې دښمني د تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ عدالت وکړئ دا د خدای ویریدنې سره نږدې اړیکه لري د الله له ویرې سره کار کوئ هر څه چې تاسې کوئ الله پرې پوره خبر دی کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي ای مؤمنانو د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسې ته د لاس غځونې اراده کړې وه خو الله پر تاسې باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل د الله نه په ویرېدو کار کوونکي واوسئ د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډه وي الله له بني اسرائیلو نه پخوا وعده اخیستې وه او په هغو کې 12 نقیبان یعنې وکیلان ټاکلي وو او هغو ته یې ویلي وو چې زه له تاسې سره یم که تاسې لمونځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنې قرض حسنه ورکړ نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې یعنې ګناهوې له تاسې څخه ایسته کړم او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي خو له دې وروسته چې له تاسې نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنې سمه لاره ورکه کړه بیا دا د هغو خپله وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه الله هغه خلک خوښوي چې د احسان چارچلند ولري په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخوا وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي ای اهل کتابو زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي یعنی برملا کوي چې تاسو ور باندې پرده وړوله او له ډیرو خبرو نه درتیریږي هم تاسو ته د الله له لوري روښنايي راغلی ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی ای محمد دوی ته وایي چې خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي الله خود ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی يهوديان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو له هغو نه پوښتنه وکړه نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي هغه چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي ځمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی او د هغه لوري ته د ټولو ورتګ دی ای اهل کتابو زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شئ چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی نو ګورئ اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی
او الله په هر څه باندې برلاس دی. په یاد ولرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه د الله هغه نعمت در په زړه کړئ چې هغه تاسو ته در په برخه کړی و. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو فرمان روایان وګرځولئ او تاسو ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي. ای قومه هغه سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسو لپاره لیکلې ده. پر شا مه اوړئ که ننو ناکام او نامراده به وګرځئ. هغوی په جواب کې وویل ای موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي، موږ به هیڅکله هلته لاړ نشو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي. هو که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. په هغو ویریدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ. کله چې تاسو دننه ورسیږئ نو تاسو به برلاسی یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسو مؤمنان یئ. خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی مونږ خو به هلته هیڅکله ورنشو تر څو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګېږئ، مونږ دلته ناست یو. موسی وویل ای زما پروردګاره زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپله ځان او زما له ورور نه، نو ته مونږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. الله جواب ورکړ ښه نو هغه هېواد تر 40 کلونو پورې پر دوی حرام دی. دوی به په ځمکه کې لالهان د سرګردانه وګرځي. د دې سرکشانو په حالت اندېښمن کېږه مه. او لږ شان دوی ته د آدم د 2 زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو له هغو څخه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه جواب ورکړ الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. که ته زما د وژلو لپاره لاس پورته کړې نو زه ستا د وژلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. زه غواړم چې زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. بیا الله یو کارغی ولیږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جثه څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما د دې کارغه په څېر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جثې د پټولو تدبیر مې کړی وای. له هغه وروسته یې په خپلو کړو ډېره پښیمانتیا وکړه. له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان ووژل، او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند وروباښه. خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پرله پسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل. سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. کوم خلک چې له الله او د هغه له پیغمبر سره جنګیږي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړې کوي چې فساد راولاړ کړي، د هغو سزا دا ده چې ووژل شي یا په دار وځړول شي یا د هغو لاسونه او پښې رد و بدل یې غوڅې کړای شي یا له وطن وشړل شي. دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې دی او په آخرت کې د هغو لپاره له دې نه لویه سزا ده. خو کوم خلک چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ تاسې ته دې څرګندوي چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنانو له الله نه وویریږئ او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوئ او د هغه په لاره کې جد و جهد وکړئ. ښایي چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي. ښه وپوهیږئ چې کوم کسانو چې د کفر رویه غوره کړې ده که د هغو په لاس کې د ټولې ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي. هغوی به غواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي خو نه به شي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړی شي. او غل که ښځه وي که نارینه د دواړو لاسونه پرې کړئ. دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا.
د الله قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي. الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. آیا ته نه پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی؟ چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي. هغه د هر څه واکمن دی. ای پیغمبره، هغه خلک د ستا د ځورېدو باعث نه وي چې د کفر په لاره کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي. سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي د هغو معناوې له یو ځای نه بل ځای ته اړوي رااړوي او خلکو ته وایي چې که تاسې ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ، که نه نو مې منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولی. دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب. دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خوړونکي دي. نو که دوی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي. که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه. که انکار وکړې نو دوی تا ته هیڅ زیان نشي رسولی او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس وکړه چې الله عدالت کوونکی خوښوي. او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی، په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک له سره ایمان نه لري. مونږ تورات نازل کړل چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه. ټولو پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي وو فیصلې کولې او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنی رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی، ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی او پر هغه باندې هغوی شاهدان. نو ای د یهودو ډلې، تاسو له خلکو نه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ او د لږې لږې بدلې اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پرېږدئ. کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې ونه کړي همغوی کافران دي. په تورات کې مونږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګه، د پزې په بدل کې پزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله. نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده. او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي همغوی ظالمان دي. بیا مونږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه. له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه ریښتینه کوونکی او مونږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و ریښتینی کوونکی و او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت. زمونږ حکم و چې د انجیل خاوندان دې له هغه قانون سره سمه فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کړي همغوی فاسقان دي. او ای محمده، مونږ تا ته دا کتاب درلیږلی چې په حق راغلی دی او له کتاب څخه چې څه د ده په وړاندې موجود دي د هغو ریښتیني کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. مونږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شریعت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده. که څه هم چې که ستاسې خدای غوښتلی وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولی شوی، خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمایي. نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ.
په پای کې ستاسو ټول د خدای لوري ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته اصلي حقیقت چې تاسو پکې اختلاف کوئ دروخي نو اے محمد ته د الله د نازل کړي قانون سره سم د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مکوه پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وان نه چوي یوه ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه اوښتی ونه مومي چې خدای تا ته درلېږلی دی نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهېږه چې الله د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي که دوی د خدای له قانون څخه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته ای مؤمنانو يهوديان او عیسایان خپل ملګری منیسي دوی په خپل منځو کې سره ملګری دي او کله تاسو نه څوک هغوی خپل ملګری نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کی په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپل لارښوونې څخه بې برخې کوي ته ګوري چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي وایي مونږ ویریږو چې چیرې مونږ په کوم غم اخته نشو خو لرې نه ده چې کله الله تاسو ته غوڅ برای در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوو چې مونږ له تاسې سره یو د هغوی ټول عملونه به بېځا یعنې ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول ای مؤمنانو کله تاسو نه څوک له خپل دین نه واوړي نو وادي وړي الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی چې د الله په لار کې به جد او جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي دا د الله فضل دی چاته چې خوښ شي ور په برخه کوي الله د پراخ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي ستاسو ملګری خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې لمونځونه قایموي زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرټیټونکي دي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګری نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده ای مؤمنانو له تاسو نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسو دین د ټوکو او ساتیري مورد ګرځولای دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګری منیسي له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست کله چې تاسو د لمانځه لپاره ندا کوئ نو هغوی ورپورې ملنډې وهي او لوبې ورسره کوي د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري دوی ته وایه ای اهل کتابو تاسو چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه له دې پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسو نه زیاتره خلک فاسقان بیا وایه آیا زه هغه خلک دروغ یم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی هغه کسان چې الله ور باندې لعنت کړی او غضب ور باندې نازل کړی چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سم لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي کله چې دوی تاسو ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي ته ګوري چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي ولې د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي په باوري توګه د ژوند ډېره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي يهوديان وایي د الله لاس تړل شوی دی وتړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي د الله لاسونه آزاد دي څنګه چې خوښه شي لګښت کوي
حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي که د دې سرغړونې په ځای دغو اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویرېدو کړنداره یې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وې او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قایم کړي وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوي وو که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بدعمله دي ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي په صراحت سره ووایه چې ای اهل کتابو تاسې هیڅکله کوم اساس نه لرئ تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسې د رب له لوري نازل کړای شوي دي دا فرمان و چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مه کوه مسلمان وي که یهودي صابي وي او که عیسایي هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان موږ له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډېر پیغمبران لیږلي خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته یې د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي او له ځانه سره یې دا انګېرلې ده چې څه فتنه راولاړه نه شي له دې امله ړانده کاڼه شول بیا الله هغو ته بښنه وکړه خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندگی وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل الله په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې له یو خدایه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بښنه نه غواړي الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی مسیح بن مریم علیه السلام له یو پیغمبر نه پرته نور څه نه و له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي د هغه مور یوه رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل ګوره مونږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي دوی ته ووایه آیا تاسې له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله دی ووایه ای اهل کتابو په خپل دین کې افراط مه کوئ او د هغو خلکو د افکارو پیروي مه کوئ چې له تاسې نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډېر نور یې هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل له بني اسرائیلو څخه چې کومو خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیرې کولو یې لاس پورې کړی هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي
په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشنی عذاب کې اوسیدونکي دي. که په رښتیا سره دا خلک د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو، نو هیڅکله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای له اطاعت نه وتلي دي. کله به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان ومومي، او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک ومومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته.